لږ صبر وکئ، 3 ورځې صبر وکئ. چېرته دا ګیلمن وزیر خاورو ته وسپارل سو، نور خبره ختمه. بیا به ما د پی ټي ایم جلسې دومره لونګۍ به دیر و د منظور پښتون والي وزیر په سر او رابسې 3-4 لکه نفر ورته ناست یو 2 خبرې به وکړي او بېرته به ځي. لر او بر یو افغان، لر او بر یو افغان، همدا خبرې دي. که چېرته تاسې نقیب الله ګټلې وای نن به دا ورځ په تاسې نه وه. که چېرته تاسې عارف وزیر ګټلی وای نن به دا ورځ په تاسې نه وه. که چېرته تاسې ارمان لوڼی ګټلی وای دا ورځ به م نه لیده. که چېرته تاسې عثمان لالا ګټلی وای دا ورځ به م نه لیده. خبره ختمه. بې غیرته یاست، لونګیو ته خوشحاله یاست، د جلسو ته خوشحاله یاست، دغه نارو ته خالي خوشحاله یاست، دې ته خوشحاله یاست خالي خلک راته کوي. تاسې دومره بې غیرته یاست. 2 ورځې ګیلمن شهید سوی و په مردخانه کې یخچال کې ایښه و. تاسې بې غیرت وله د پنجاب له بې غیرتي له ډاره نه تاسې خبر نه سوای رسوا کولی. دا غیرت ته تاسو بې غیرته یاست. والله کله دې په ګیلمن باندې خو ټول افغانانو ژړلي دي. ما خپله پېژني که مې د پی ټي ایم په غړو له دې پیسې وژړل له ما نه به غټ بې غیرته نه یي. تاسې بې غیرته یاست. تاسې بې غیرته مبارزه کوئ. ازادي په ګزاریو په جلسو په لونګیو باندې نه اخیستل کېږي. ازادي په ټوپک باندې اخیستل کېږي. معلومه خبره ده چې بې غیرته یاست. دغه تاسې بې غیرته د ځوانانو په احساساتو باندې مالنډې وهئ. رابسې هلته جنازې په سر باندې والي وزیر هم ودرېږي، منظور پښتون به هم ودرېږي، د پی ټي ایم نورې غړي به هم ودرېږي. خبره ختمه. یوه هفته بعد ګوره، یوه هفته بعد دغه شی نه. که تاسې د ګیلمن وزیر د بحث لا ولیدو چې دوی پرې وکړو، زه به د تاسې زوی یم. دغسې به مړه کېږي، د علي وزیر به مړ کېږي، منظور پښتون به مړ کېږي، دغسې په زرهاو ځوانان به ورک کېږي، قتل کېږي به. خو د پنجاب له ډاره کونه نه سي کورولی. ټوک دې ستاسې په مبارزه وي بې غیرتو انسانانو. ستاسو د لاسه دا ټول ځوانان شهیدان سول. یو ورځ هم د غیرت غږ ونه کړم. په یو ورځ دې دنیا ته سړی راځي، په یو ورځ په 20 ورځې سړی نه مړ کېږي. بې غیرت له ګیلمن نه هېڅ دا زه لا نه یم معتبر. هېڅوک له ګیلمن نه با ارزښته نه دي. راجګ سئ، ازادي واخلئ. اوس به بیا یوه جلسه یو 2 ورځې بعد جوړه کړي. بس خبره ختمه. دوی د پاکستان د قانون لاندې ازادي غواړي. دوی داسې ازادي نه غواړي چې دوی د پنجاب له غلامۍ نه ځان خلاص کړي. جلسو ته خوشحاله اوسئ. ورکړئ زیړ لونګۍ ورکړئ. منظور تیمور په سر کې، علي وزیر تیمور په سر کې، د قبر سر خوشحاله دې ته خوشحاله اوسئ چې هغه د قبر سر ته راله خبرې وکړي. دا بې غیرته دي. بې غیرته سړي هېڅکله ازادي نه اخیسته. مشر چې دی بې غیرته سو، د کاروان مشر چې دی دغسې بې غیرته و، ټول کاروان سره ختمېږي. ټوک دې ستاسې په مبارزه وي.